بسم الله الرحمن الرحیم. معزز ورونو خویندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مونږ نن د یو ډیر سپینګیري او قدرمن بابا کور ته راغلی یو چې د ګټې وټې څوک نه لري. ژمی هم دی، ژوند ډیر سخت تیریږي. خبر راورسېدو چې د بابا حالت ښه نه دی، اقتصادي وضعیت د ستونزو سره مخ دی. نو انشاءالله اوس ورځو څه نغدي مرسته ورته راوړې، هغه به ورته وسپارو. دا یوه شپه د بابا خوشحاله تیره شي که نه، دا ډېره موږ دپاره غوره ده. الله دې خوشحاله لره، الله دې عمر درکړي، الله جنتونه درکړي. هېڅوک د ګټې مې نشته ده. خدای هیله ده ابۍ ګېډه دغه زه د ولاړ یم، 4 نفره یو، 2 مې لورګانې دي، یو مې ښځه ده، یو زه یم. ولا په بېله کښې دغلته 2 مانه جواري وړو چا راکړي دي، مغه خورو. نور د خدای هیله ده، نو دغه کار ده. نو غله مله چې نشته ده، دا یو برکت. دغلته 2 لکه قرضدار یم، هغه غواړي چې نشته ده. کله مالې کوټې وي ګره وي، هغه مغه پیسې غواړي. دا کور د چا دی؟ کور دا کور د ما د زوم ده، پکې زه اوسېږم، ما ته یې راخوشې کړی ده. درد والی مې خو دغه ده چې دغه زوی مې مړ شوی، روغه ورځ ما نه ده میندلې. دغه زړه ده، فریاد ده د خدای هیله دغه ده، دغه فریاد ده چې مرض مې دا زړه کې پیدا شوی ده. بیخي داسې یم چې الله تعالی د شفا درکړي. انشاءالله موږ د اولادونه یو، موږ به ستا وخت په وخت پوښتنه کوو او تا ته به راځو. اوس مې څه نقدې پیسې چې دوستانو مرسته کړې وه، دغه 15,000 افغانۍ دي. 2 3 د 4 د 15. بیا څونه وخت کار کوي درته؟ دغه لږ لږ اچوم، یو 4 15. موږ ته د توصیه څه ده حاجي صاحب چې دا موږ وکړو، ځوانان یې وکړي ویې نه کړي، صحت دپاره څومره ګټه لري؟ ګټه مټه نه لري، نه یو څه خو به لري. ته چې کوې حتما ګټه شته پکې. زه داسې غم له لاسه کوم، یعنې غم غلطۍ؟ غمونه خو موږ هم لرو که شروع کړو. نه دونه هغه نه ده، داسې غم نه غلطۍ. د الله نه غواړو چې ستا غمونه، د غمونو درته صبر درکړي، او غمونه د الله هیر کا، او الله د دې نه هم زړه صبر کړي دا ګنده بوټي نه. زم دغه دعا کوم. درنو دوستانو، د بابا خبرې خو تاسو واورېدې. نو که چېرته مو بیا مرسته کوله، انشاءالله مونږ خدمت کیو، مونږ به بابا ته بیا رسوو. صحیح ده که نه؟ ډېره مننه. الله مور پلار وبخښه، الله ترونه وبخښه، الله دې تاسې ژوندي لري، الله دې تاسو ته عمر درکړي، الله دې جنتونه درکړي. ډېره مننه. الله بیت الله شریف ته بوزه په خیر سره. خیر اوسې، الله دې وبخښه، تاسو د مشکلات الله حل کړي. چا چې کومک کړی دی، مونږ خو یو واسطه شو، هغه اصل پیسې چې د چا وې هغې ته هم ډېره دعا وکړئ. خدای دې دا وبخښي، الله دې جنتونه ورکړي، الله دې مور پلار ورته وبخښي، الله دې مړي ژوندي ټول ورته وبخښي. امین امین. خیر اوسې. راځي خو یو مړي جواری خو جنتي شي. سلام علیکم.